دا الله پزمکه الله تخوخ او غوره زین جمعتونه دي. ځکه یو حدیث پاک کې راځي چې خیر البقاع مساجدها، چې پزمکه کې بهترین ځای هغه جمعات دی. وشرها اسواقها، او پزمکه کې خراب او ګنده ځای بازار دی. دا د په اعتبار د اکثر دی رونو چې اکثریت جمعاتونه دا د الله د عبادت لپاره جوړ شوي، د الله عبادت پکې کېږي او سجدې پکې لګي او تلاوت پکې کېږي او ذکر و اذکار پکې کېږي او نفلونه پکې کېږي او الله پکې راضي کېږي. اکثریت جمعاتونه داسي چته یو نیم جمعات بعض منافقانو به جوړاو، لکه مدینه شریفه کې مسجد زرار دا منافقانو یو جمعات جوړ کړو، هغه غوړه نه دی، حضور پاک روان کو. نو اکثریت د جمعاتونو چې مسلمان په اخلاص او د الله د رضا د پاره جوړ کی دا بهتر زین دي، د الله عبادت پکې کېږي. او په اعتبار د اکثر بازارونه خراب زین دي، ځکه اکثریت په بازار کې خلق دروغ وي، دوکه پکې کوي او بے ځایه قسمونه خوري او د سود کاروبار پکې کېږي. کله کله بازارم خي چې سړی نیکی دکاندار او د شریعت مطابق سودا خرڅي، دوکه نه کوي، دروغ نه وي، بے ځایه قسمونه نه خوري او سودی کاروبار نه کوي، نو دا بازارم ښه دی، بد نه دی. خو اکثریت داسې نه، حضور پاک اکثریت یاد کړی دی. نو پس مخ د ځمکه غوره ځایونه جوماتونه دي. او دا نوم ولا چې ښودی دی دا ولا حضور پاک ښودی دی. زمونږ د عبادت ځای ته مسجد وای، ځکه حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا، چا چې د الله دپاره جومات جوړ ک. او بیت الله ورته وای د خدای کور. قرآن شریف کې الله وی دا نوم ولا الله ښودی دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، وی لومبی کور د الله کور هغه دی چې په مکه مکرمه کې جوړ شوی دی. نو بیت الله د خدای کور، دا مطلب نه دی چې الله پکې اوسیږي او یا پکې الله استراحه او دمه کوي او یا پکې ډډه لګوي. الله شکر دی ردی سیزونو نه پاک دی، جته وده نشته. خدا د شرافت نسبت دی. د یو سړي کوری پکې اوسیږي نه په کرای ورکړي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. د یو سړي کوری او د مسلمان د فائدې لپاره جوړ کړي، نه په کرای اخلي چاله خیراتی ورکړي لکه دا اوسېږه پکې، او نه په خپل اوسېږي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. نو لازمه نه چې کور کې د خلک سکونت وکړي او پکې اوسي. نو نسبت د دې جوماتونو بیوت الله ورته وایي یا بیت الله ورته وایي، دا الله ته د شرافت او د عظمت او د تعظیم دی. لومبی جمعات په مخ د ځمکه کم یو جوړ شوی دی، هذا بیت الله والا. قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، وی لومبی کور دا په مکه مکرمه کې جوړ شوی دی. بکه ورته وایي، بکه د مکې نوم دی. مکه په عربی کې نوم ته وایي د انسان دا نوم، دا نوم د انسان مینځ دی. نو تقریبا دا مکه مکرمه د دنیا د آبادۍ مینځ دی. ځمکه او اسمانونه دا الله پیدا کړي دي. ځمکه لا نه وه پیدا او اسمانونه پیدا و. ځمکه هسې مخکې جوړه ده خو خوروالې وروسته شوی دی. والارض بعد ذلک دحاها، وی خدای پاک یو ملغلره پیدا کړه، هغې ته الله د قهر په نظر وکتل، نو هغه ویلې شوه. نو د هغې نه لوګې پورته شو، د هغه لوګي نه خدای پاک اسمانونه جوړ کړل او په هغې زګ راغی چې هغه ویلې شوه اوبه شوې، د زګ نه الله ځمکه جوړه کړه. نو اسمان مخکې جوړ شوی دی، اسمان دا خشتواله مخکې دی، هسې ځمکه مخکې جوړه ده، اسمانونه وروسته دي. خو ځمکه چې خدای بیا خوره کړه او غرونه پې جوړ کړل
او اونې بوټي پکې زرغون کړل، دا د اسمان نه پس ده. نو فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کور د بیت المعمور ورته وایي، په 9 اسمان کې هلته به عبادت کو، او د هغې په برابري په سیدې په محاذات کې په لومبي اسمان کې بله کوټه د بیت العزت. فرشتې هلته بیت المعمور کې اوس هم عبادت کوي. حضور پاک فرمایي وی دومره فرشتې دي د الله چې روزانه 1000 فرشتې په دغه بیت المعمور کې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې یو ځل عبادت کړي تر قیامته پورې نمبر به یې رانشي. څومره مخکې جوړ شوی دی او قیامت به کله راځي. نو چې ځمکه خوره شوه او په ځمکه کې دا بوټي او غرونه ودرولی شو، نو الله فرشتې راولېږلې. نو فرشتو الله ته درخواست وکړو چې پروردګاره مونږ خو بره په اسمان کې عبادت کو، ستا یو کورو، ځمکه کې به مونږ څنګه چل کو؟ نو الله ولا یو کور ورکړه، یو کوټه د زمرد په کاڼي کې الله ورکړه. نه پکې میخ شته او نه پکې جوړ شته او نه پیون، یو کاڼي ډډ خشته ښکلې کوټه پکې الله جوړه کړې وه یو کاڼي کې، او هغه الله فرشتو له ورکړه وي دا یو څه. او دا چې کم دی موجوده بیت الله ری دا ځای ورته وښو، وی دقه ځای کې کېږدی، او زه اوس دقه هلته خپل عبادت کوئ، د دغې کوټې نه طواف کوئ او که مونځ کوئ نو مخ دې کوټې ته کوئ. دا لومبی کوټه په مخ د ځمکه فرشتو راوړه د جنت نه، دا لومبی جومات شروع. او دا هغې جومات دومره حیثیت دی چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک مونځ کوي او سجده کوي، الله ته کوي، خو دقې کوټې ته به مخ کوي. او د دنیا ګوټ ګوټ نه اهم عبادت حج له چې سړی ځي او عمرې له ځي، نو دغې کوټې نه به تاویږي. چې له دغې کوټې نه تو نه شي نو حج یې نه قبلېږي او نه عمره قبلېږي. اوس خو ډېر لوی جومات شوی دی، هغه زمانه خو کوټې و لږو، اوس لوی شوی دی. اوس دومره لوی شوی دی چې د حج په زمانه کې په وخت کې دا 30 لکه او 40 لکه خلک په یو ټیم په دې جومات کې په مانځه کې ځایږي. لاندې تیخانې دي او بیا لومبی چت دی، بیا دویم چت دی، او ورپسې بیا دریم چت دی، او د دریم چت نه غیر چاپیره لویه توسیه د خلک پکې ودرېږي، او سعودي حکومت لګیا دی نور وسعت هم پکې پیدا کوي چې دا مشکلات پکې ختم شي. ځکه بعضې خلک په دې سخت رش کې به بازار کې ودرېږي چې د بازارونو ودرېدل پکې ختم شي. نو لومبی جومات، لومبی د خدای کور په مخ د ځمکه د بیت الله دی. بیا زمونږ په امت کې د حضور پاک مبارک د راتلو نه پس لومبی جومات کم یو شو، بیت الله شو، مخکې نه مو وروستم شو. خو حضور پاک مبارک چې بیا مدینه شریفې ته هجرت وکړو، نو چې هجرت حضور پاک مبارک وکړو نو په مدینه منوره کې یو علاقه د عوالی ورته وایي. اول ته یو خاص کلی دی، د هغه کلي نوم قبا ده. هغې کې پیغمبر علیه السلام 14 ورځې او یا 40 ورځې دیره شو. نو هلته یې لومبی د جومات بنیاد کېښود. رونو دا د مسلمانۍ طریقه ده چې یو ځای کې کلی آبادېږي، جومات ته ځان له مخکې جوړوي. زمونږ خلک کلی مخکې جوړ کړي او جومات پکې نه، نو بیا یو ته مینت کوي او بل ته مینت کوي، یاره یو مرله ځای جومات له پکار، یاره یو 2 مرلې جومات له پکار دی، سوالونه کوي. داسې نه پکار. مخکې نه چې کلی جوړی او آبادي کې، نو چې دا چا ځمکه د هغې خرڅوي هغه له پکار دی چې دا 10 جربه او دا 20 جربه او دا 40 جربه ځمکه زه خرڅوم او پیسې پې نغدوم، دا کنال به د خدای کور له پکې پرېږدم که نه؟ دا دومره بچو له خرڅوم او دا دومره په جربونو ځمکه دا د خپل ښځې دپاره او د خپل ځان دپاره خرڅوم او د خپل موټر او د خپلو چکرو دپاره خرڅوم. نو دا یو کنال یا دا 10 مرلې ځای دا به د خپل خیرت د جوړولو دپاره پکې پرېږدم. نو نه چې څوک کلی آبادۍ نه د هغې ورته دا توجه وي او نه د هغه سړي چې هغه کم خړې ځمکه جوړی خرڅوي. رونو د شریعت قانون دا دی، ګوره د حضور پاک طریقه باندې چې مونږ عمل کوو هله به مونږ کامیاب یو. نو چې قبا ته لاړل د ټولو نه مخکې د جومات انتظام وکړ.
وی یو جمعات دلته جوړول غواړي ځای به څوک ورکي. یو صحابي د حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه اعلان وکوي صاحب زما د ځمکه کې چې څومره دې پکاري دا وقف. حضور پاک مبارک وی ډېره ښه ده خدای دې قبول کی او پکې د بنیاد کې خودو کار شروع کړ. څومره اهمیت دی د جمعات، ټولو نه لومبی کار د جمعات شو. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک پخپله پکې خدمت کوي. څومره نیازبین وجود او څومره الله ته خوښ شخصیت او خدمت پخپله کوي. یو صحابي فرمایي کاڼی به یې راواغېشت یا کچه خښتې، وایي مونږ به ورمنډې کړې مونږ به ترې واغېشته چې صاحب تاسو به نه کوئ. وایي مونږ به ترې واغېشت هغوی به زر بل ته ګوتې کړې. وایي مونږ به ترې هغه واغېشته. مونږ ورته وی حضرت دا تاسو څه کوئ؟ زمونږ نور پلار در نه قربان، تاسو به دلته ناست یې تماشه کوئ او دا خدمت به مونږ کوو، دا به مونږ جوړو. وی ولې ستاسو سبب د جومات د جوړېدو خوښ دی او زما نه دی خوښ؟ یو صحابي وی قسم دی، وی ما د حضور پاک صادر په سر و، هغوی به اکثر صادر په سر و، کمیس یې کم اغوستی دی، کمیس په ځای به یې صادر تاوه. وی ما د حضور پاک مبارک صادر وغورځېد نو مې د سینې مبارک او په خېټه مبارکه نظر شو. وی قسم دی د هغه بنیادونو هغه خاورې او دوړې پې د پاسه پرتې. د جومات کار دونه اهم شی دی او د جومات کار دومره د ثواب شی دی او دومره د عزت او د برکت شی دی چې خود حضور پاک مبارک پکې خدمت کوي او خپله پکې کوداله وای او خپله پکې تیږې ږدي. د امت ته ښیي چې ګورې غټې او که راکوټې او که عالم او که غیر عالم او که نیک او که غیر هر څنګه چې یې د جومات خدمت کوه پخپله حضور پاک کړی دی. هغه صحابي چې جومات ته ځای او به څونه خوش قسمته. الله اکبر، زه حیران شم دومره خوش قسمته شو چې هغه جومات حقا آباد دی. دا 1400 کاله پې تېر شو تر اوسه پورې آباد دی او څوک پکې منځونه کوي. اکثریت پکې د حاجیانو او د عمرې والا مسافرو منځونه. د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هغه مسجد قبا ته ځي او پکې منځونه کوي. د ګوټ ګوټ داسې حاجي نشته په مخ د ځمکه چې د حج د لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي، او داسې عمرې والا په مخ د ځمکه نشته، ډېر کم دی چې هغه لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي. ځکه حضور پاک به هر خالی مسجد قبا ته ځه، کله به پیاده که او کله به په سورلی ته. او حضور پاک پخپله فرمایي وی چا 2 رکعاته په مسجد قبا کې وکړل هغه له به د الله د عمرې برابر ثواب ورکړي. نو څوک ځي او ځان له نفلونه کوي او څوک وایي د دې ثواب مې پلار ته وبخه او څوک د دې 2 رکعاتو مې مور ته وبخه او څوک وایي د دې 2 رکعاتو مې نیکه ته او دوستانو ته د دې ثوابونه وبخه. لمونځ الله لي ثواب مخلوق ته بخي. نو څوک 20 رکعاته نفل کوي، څوک 10 کوي، څوک 13 کوي، څوک 40 کوي. هر وخت دا جومات د مخلوق خدا نه ډک دی او یو ځل نه ځي د خالی پروز خو دومره راشي چې ځای پکې نه. مخلوق خدا ځي دا په لکونو کروڑونو خلک چې پکې منځونه کوي. د حج په سیزن کې دا لکونه 13 لکه خلک ټول هغې لځي دا پکې منځونه کوي او اسې پکې دا په لکونو په کال کې په کروڑونو خلک پکې منځونه کوي. ثواب بیا چاته رسیږي؟ هغه کلثوم ابن هدم صحابي ته چا چې ځای بخلی دی. خوش قسمته شو که نه شو؟ آیا دا خوش قسمتي ده. او دا د عمرو ثوابونه چې په دا مانځه کېږي د دې ثواب به هغه لځي چې څوک یې کوي د هغه به هم کېږي خو له دې برابر به هغه هم ځي. او چا چې پکې لومبی خدمت کړی دی او آبادي کړی د جومات د هغې به هم دا ثوابونه کېږي. خدای پاک د چا محنت او د چا خواریه بس نه بوځي. هغه قرباني وکړه الله وی زم در سره داسې عمل کوم چې دا قرباني دله قبوله کړم تر قیامته پورې دله آبادوم او داسې عمل دله کوم چې تر قیامته پورې به د دنیا د مغرب او مشرق نه پښتون او عربي او پنجابي او بل او بل او بل او د انګلند او د دنیا مسلمانان چې دلته به راځي او منځونه پکې کوي. دا د جومات دا شو. او قرآن شریف کې الله صفت کوي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا آیت په مسجد قباء کې لیکل دي. هغه جومات چې د خدای د رضا د پاره د پرهیزګارۍ د پاره او د پرهیزګارۍ په نیت لومبی جوړ شوی دی د هجرت نه پس د حضور پاک د پیغمبرۍ نه پس لومبی جومات هم دغه دی.
او داسې سړي دی د هغه سړوم الله صفت کوي چې پاکوالی خوښ دی. حضور پاک ورغی ستاسو الله صفت وکړو چې ستاسو پاکي خوښه ده، تاسو څه عمل کوئ؟ وایي زمونږ دا عمل دی چې مونږ اودس مات کو، لاول په لوټه ځان پاکو، د هغې نه پس په اوبو ځان وینځو، په لوټه هم سړی پاک شي، بیا په اوبو ځان وینځو. دا عمل مونږ کوو. وایي ښه ستاسو دا عمل الله ته ډېر خوښ دی. قرآن شریف کې الله صفت وکړه. نو 14 یا څلېرویشت ورځې حضور پاک په دغه ځای کې دی رو. بیا راغی مدینې منورې ته. مدینه منوره کې چې حضور پاک راغی د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو. نو بیا ډومبې غم د جومات دی. ګوره د جومات فکر به د ټولو نه مخکې کې. مسجد د سجدې ځای او د عبادت ځای چې کوم ځای کې خدای ته سر لګېږي د دې غم به د مخکې نه کې. وی جومات له ځای پکار دی. یو ځای خوښ کوي دا ځای مې خوښ دی. وی دا د چا دی؟ یو سړی راغی وی صاحب دا زما 2 ماشومان دي یتیمانان او دا د هغوی دی. دا جومات ته وقف شو. وی نه دا یتیمانان دي ماشومان دي پیسې به وله ورکو. که بالغان وی نو ټیک تا خو دا ماشومان دي. څونه پیسې یې کېږي؟ نو هغه وخت کې د هغې 10 دیناره قیمتو، 10 اشرفې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتی جیب نه 10 دیناره راوویستل اشرفې او هغه جومات یې پې واغېسته. 50 گزه پلنو او 80 گزه اوږد. دا ړومبې د حضور پاک جومات و مسجد نبوي. ګوره حضرت ابوبکر څونه خوش قسمته دی. نن هغه جومات کې په لکونو 12 لکه خلک په یو وخت په هغې کې مونځ کوي. 12 لاک دومره گنجایش جوړ شوی دی. دا خو د هغې برکت دی. که هغه جومات نه وي دا فراخي به د کوم ځای نه راغلی وه. او هغه ځای کې د حضور پاک منبر پروت دی او هغه ځای کې د حضور پاک محراب دی او په هغه ځای کې چې کوم هغه اغشتی دی په هغه ځای کې هغه مبارک ستنې دي او د جنت ځمکه ده او په ګوڼ کې د حضور پاک مبارک روزه شریفه ده. دا هغه مبارک ځای دی. دا ثوابونه دا په لکونو خلک چې پکې منځونه کوي او په رمضان کې او په حج کې. او یو روایت کې ثواب د هغې د یو مونځ د نورو د کلو د 1000 برابر دی او په بل روایت کې 50 سره. نو یو مونځ په 50 سره قبلېږي. دا ثوابونو بچاته عیسی ثواب رسېږي. حضرت ابوبکر صدیق توصیه وکړه لږې جومات فراخه نو 100 گزه اوږد شو 100 گزه پلن. اوس هم په هغه جومات د ترکو د زمانې په جومات ته پستنو لیکلی دي حد مسجد هذا حد مسجد النبی صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیه السلام د زمانې د جومات دا حد دی. نو د حضور پاک زمانه کې 100 گزه پلن او 100 گزه اوږد شو. لومبي وخت کې په چت نو، چت پکې نو، کولاو میدانو. او چې کله وبخه د کافرو مشرکانو زاړه قبرونه پکې او یو څو د کجورې بوټي پکې. نو حضور پاک وی دا قبرونو دا ډوکې وباسئ. هغې ویستل بار یې ښخ کړل او هغه د کجورو بوټي یې ووال. نو هغې د جومات چاردیوارۍ ته ګیر چاپېره واچولو چې ګډې چیلی وله نه راځي او ځمکه باندې نه فرش ته او نه دری شته. صحابه به په لمن کې یا د صادر په پلو کې چانکر راوړل او ځان ته به مخې ته اچول چې خورو کېږو نه او د خټو کېږو نه. بیا وروستو چت جوړ شو. او چت څنګه؟ چت د کجورو د ستنو او د کجورو د څانګو نه و. بره پې خټه نه وه. د حضور پاک مبارک په زمانه کې په جومات بره خټه نه وه. سپر چې ورته موږ وایو سپر غوندې. یو صحابي فرمایي وی رمضان په 20مه شپه پیغمبر علیه السلام یو خوب لیدی. خوب خو اوږد د لیلة القدر باس کې راځي. خو سحر وختي چې ما د حضور پاک د مخ مبارک ته وکتل نو په تندي مبارک او په پوزه مبارک د جومات د شپې باران شوی نو جومات څڅېدلی و. نو د حضور پاک په تندي مبارک او په پوزه مبارکه باندې د خټې او د خاورو اثرات پرتو. د خاورو خټو جومات لیکن څونه قیمتي جومات. د دنیا حاجان عمرې له چې راشي هلته دیری او څوک پکې اعتکافونه کوي او څوک پکې ختمونه کوي او تلاوت پکې شروع او درود شریف پکې شروع. د عبادت یو لوی مرکز. بیا حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه چت ولا برابر که ستنې ولا د کجورو د تنو نه کړې بدلې کړې ولا او چت یې خشته که. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه پکې څه تبدیلی ونه کړه او چې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راله نو هغه د صحابو میټینګ راوغوښته. وی دا جومات خشته ښکلې جوړو
او ذاتی پیسې پې لګو. صحابه وی نه، وی د پیغمبر علیه السلام زمانه کې کچه او تبدیلی پکې مه راوله، همغسې پرېږده. هغه وی نه، وی هغه زمانه کې د خلکو کورونه هم کچه و، نو جومات هم کچه و. اوس د خلکو کورونه پاخه شو، نو چې د خلکو کورونه پاخي او جومات کچه دا د جومات بیادبي ده. دا خو سپکاوی دی د جومات. کور مې د پوخې او جومات مې د کچی، کور مې د غټې او جومات مې د رکوټې، او کور مې د خشتۍ او جومات مې د خشتنې. وی دا بیادبي ده. جومات به جوړوم خشته ښکلې. او دویم دا چې د بهر نه خلک راځي دلته د حضور پاک ملاقات لا، زیارت مبارک لا، نو چې د بهر نه خلک راشي دی کې نبی مسلمانان هم دي. وی به چې داسې مسلمانان دي ردي داسې عبادت خانه ده، داسې جومات دی، نو ښکلې کومې. نو ذاتي پیسې پې ولګولې، د بیت المال 1 روپۍ پې نه ده لګولې. هوښیاران خلک داسې وي. وی زه پې خپلې ذاتي پیسې لګوم. نو جناب د اټلي نه وله کاڼي راوړل، د اټلي نه کاڼي راوړل، او جناب د برما نه وله د ساګوان لرګی راوړو، د دیار او د نختر نم قیمتي لرګی د ساګوان، عربی کې ساج ورته وایي. امام بخاری رحمت الله علیه په باب منعقد کړی دی. امام بخاری دا ثابت کړی دی چې جومات کې ډول جوړول او جومات خشته جوړول او بیا په هغه کاڼو باندې نقش و نگار کړی. دا ثابتوي که یو سړی په خپل مال په جومات کې نقش و نگار وکړي او لرګي ولا خشته کې او پیسې پې ولګي او ډولې کې، نو دا جایز دي. دا د حضرت عثمان د ټولو صحابو په مخ کې کړی دی، او صحابو سره آخره کې ټول په متفق شوي خدي کړی دی. هغه ډېر خشته که جومات مزیدار، چت اعلی دروازې مزیدار، او جومات کلاو که صحنې ولا پوخ کو او خشته نقش و نگار او مزیدار نقشې پې جوړې کړلې. د هغې نه پس چې کوم بادشاه راغلی دی نو په جومات کې خپل وس کړی دی او جومات یې ډولې کړی دی. او نن سبا سعودي حکومت ښه فراخه کړی دی چې څومره د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د مدینې ښار و، د هغې په زمانه کې حقه ټول نن سبا جومات دی. په یو وخت پکې 12 لکه خلک منځونه کولی شي، او ټول ایئر کنډیشن دی. او په دنیا کې داسې جومات نشته چې هغه دومره غټ جومات او دومره ایئر کنډیشن اعلی جومات په مخ د ځمکه بل نشته. داسې دی لکه د ډولۍ په شان. هر وخت دا خادمان لګي او دا ټوکړې و پورې مږي، او داسې خشتې ساتي، قالین ورله هر وخت صفا ساتي، او هر وخت یې مږي لاندې باندې، او دا قمقمې او دا بلفونه، او یو شان یخ د سړي پکې یخنې کېږي، او 3 چته لاندې د ګاډو د درولو ځای نه دي پکې، او پکې غسلخانې بېشمار غسلخانې بې 3 غار طرف ته، د زنانو ځان له او د ښځو ځان له، او د جومات نه ګیر چاپېره خشته فرش د کلو میدان ټول د چترونو ډک دی. داسې چترې پکې جوړې کړي دي، مکمل یو شان ډک شوی دی. داسې چترې جوړې کړي دي چې کله سوري وي چترې راغونډې شي ستنې دې جوړې شي لکه د منارو په شان نری، او چې کله انور شي نو چترې په اټومیټک طریقې سره هغه ریموټ باندې په خپله کولو شي، لاندې میدان ټول سوري وي. اعلی غسلخانې یو بوی په غسلخانه کې نشته، بد بوی پکې نشته، او بې 3 اوبه دي پکې، هم د لمبلو او هم د استنجا هم د چاره دامونو صفا پاکې ستره. دا د حضور پاک مزیدار جومات دی. دا دویم جومات شو د نبی علیہ السلام مبارک نه پس. دریم جومات بیا د هغې نه پس کم جوړ شوی دی، بیا په مدینه منوره کې جوړ شوی دی، مسجد د بنو حارثه. او بیا بل یو قبیله و مسجد بنو سلمه، هغې ځان له خپل جومات جوړ کړ. جومات ته لرې وراتلی نه شو د پیغمبر علیه السلام په اجازت. او بیا حضور پاک مبارک نورو خلکو له اجازت ورکړه چې خیر دی که څوک لرې او مسجد نبوي ته نشي راتلی نو ځان له خپل ځای کې جوماتونه جوړ کړي. ورونو جومات جوړول ډېر لوی ثواب لري. حضرت عثمان چې په دا زرګونه پیسې لګولې اسې لګولې، ډېر لوی اجر دی پکې او ډېر لوی ثواب دی. یو حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا، چا چې د الله دپاره جومات جوړ که بنا الله له بیتا فی الجنه، او یو روایت کې بنا الله له مثله فی الجنه، جنت کې به والا خدای کور جوړ کی. او یو ځای کې راځي ولو کوقر قطات، وی اگر که د چنچنې د جال عمره ځای پکې جوړ ولې نه کی، الله به جنت کې والا کور جوړ کی.